محترم په دنیا کې انسان د ډېر مختصر وخت د فار راغلی دی. تاسو سوچ وکئ، اندازه ولګوئ. کله چې یو ماشوم پیدا شي نو په ښي غوږ کې ورته اذان وکړي او په ګس غوږ کې ورته اقامت وکړي. دا چونکې یو سنت عمل دی، د دې ډېرې فایدې دي، ځکه ماشوم د ډېر مرضونو نه محفوظ کیږي. علامه ابن قیم رحمه الله د دې ډېر حکمتونه ذکر کړي. یو حکمت پکې دا هم دی محترمو، چې اذان او اقامت دواړه د جمع د مانځه نه مخکې وي او بیا د اقامت او جمع په منځ کې ډېره لږه وقفه وي. نو کله چې ماشوم په ښي غوږ کې اذان او ګس غوږ کې اقامت وشي، نو ماشوم ته دا وښودلی شي چې ستا اوسېدل په دې دنیا کې ډېر کم دي، ځکه ستا دپاره اذان هم وشو او اقامت هم وشو، صرف پتا باندې د جنازې مونځ پاتې دی. نو ته په خپل ژوند کې د آخرت دپاره د نیکو اعمالو توښه برابر کا، نیک اعمال وکا، د چا زړه مه ازاروه، د حقوق الله او د حقوق العباد خیال وساته. دې وجې نه محترمو کله چې بیا انسان وفات شي او په ده باندې د جنازې مونځ کوي، د هغې دپاره بیا اذان او اقامت نه کوي، ځکه اذان او اقامت هغه مخکې شوي وي، اوس صرف او صرف جنازه پاتې وي.